درې تازه او مهم خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر: په ایران کې یو شمېر مدني، سیاسي او ټولنیزو فایلونو د افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني حکومت کړنه غندلې ده. د رسنیو راپورونو له مخې په ایران کې تر 250 پورې د پوهنتونونو استادان، د بشري حقوقو فعالین، مدني فعالین او د ټولنیزو چارو فعالین له خپل حکومت غوښتي دي چې له افغانانو بخښنه وغواړي. د دوی په خبره د هیواد په پوله کې له افغان کډوالو سره د ایراني حکومت له لوري سخت ظلمانه چلند شوی ده او باید هر اړخیزه پلټنه وشي. د دغه کسانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ایراني حکومت د له افغانانو بخښنه وغواړي، د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د غرامت ورکړي، مجرمین د مجازات شي او ورته وحشیانه کړنو له تکرار څخه د مخنیوی وشي. ایراني عسکرو روانه میاشت 50 افغان مسافر په هر روز سیند لاهو کړي وو چې له دې ډلې یوازې 12 ژوندي پاتې دي. ایراني حکومت بیا دغه تورونه ردوي. دوهم خبر: د مسلمانانو نړیوالې ټولنې علماو په ننګرهار کې وروستۍ تورستي پیښه غندلې ده او له ټولو انساني او اسلامي اصولو سره په ټکر کې بللې ده. د دې ټولنې مشر شیخ علي قرداغي وایي دغه ډول پیښې له ټولو نړیوالو او انساني قوانینو سره په ټکر کې عمل دی چې دوی په کلکو ټکو غندي. 13 سه شنبه په ننګرهار ولایت کې د جنازې پر مراسمو په یو برید کې 24 تنه مړه شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په همدې ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون هم برید شوی و چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دواړه پیښې په نړیوالو کچه وغندل شوې. دریم خبر: د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو د جنایتونو پر ضد پاڅون کړی ده. د شیرین تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د طالبانو پر ضد پاڅون کړی و چې د طالبانو څو کمربندونه یې هم مات کړي دي او د طالبانو د ولسوال قرارګاه هم محاصره کړې ده. د فاریاب شیرین تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له هغه طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو جنایتونه او ظلمونه ډیر شوي دي. د طالبانو پر ضد د دوی د پاڅون یو لامل هم د طالبانو له لوري له بشري مرستو د 5 موټرو غلا کول و چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته راتلل. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ دا پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.